د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میاخیل وایي چې ازموینه د زده کړې د پروسې یو برخه ده، نو په همدې اساس استادانو د کریکولم مطابق پروګرام طرحه کړی. ښاغلي میاخیل ویل د ازموینې نن ورځ د ننګرهار پوهنتون د ټولو منصبینو ترمنځ د بشپړې هماهنګۍ له پیلې وروسته پیل شوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ازموینه د ننګرهار پوهنتون د 14 بېلابېلو پوهنځیو د 15,000 محصلینو څخه اخیستل کیږي. د ننګرهار پوهنتون د خزاني سمستر امتحانونه تاسو ګورئ چې شروع شوي دي. نن په دغه امتحانونو کې شاوخوا 15,000 محصلین د بېلابېلو برنامو ګډون کوي. البته دا د 14 پوهنځیو محصلین دي. د نوموړي په وینا چې د هرې پوهنځي په سطحه یې د ازموینې کمیټه جوړه کړې چې د ازموینې له ګډونوالو څخه په سمه توګه نظارت وکړي او د ټول پوهنتون په سطحه یو عمومي کمیټه جوړه کړي ترڅو د پوهنځیو له کمیټو څخه نظارت ترسره کړي او ازموینه په شفافیت ترسره شي.